یو کس د هغه یو ماشومه لوره هغه په یو حادثه کې هغه مړه وه. هغه چېرته په علماو باندې ګرځېدلې او خبرې ورته کړي او ذهن یې داسې و چې یو قسم په الله باندې ابجکشن کو چې د الله چې څه ما سره وکړه که نه دا ټیک نه دي. نو واقعي چې هغه یو انسان دپاره داسې برداشت کول یو ګران کار دی. چېرې یو ماشوم د انسان ډېر وړوکی دغېږي او هغه داسې لاړ شي، دا مشکل کار دی. هغه ما سره یو ورځ هغه کېناستو ټایم یې واغېستو تا سره کېنم 20 منټ نه وشو یا سړی بلکل مطمئن پاسېدو. ما زه یو مثال درکوم تا یو خبره ته دا فرض که ستا دا لور ده که نه دا الله جل شانو په دې ورځو کې واغسته انسان خو دونه بلد نه دی او بیا چې ورو ورو غټېږي انسان لږ ډېر بلدېږي د هغې سره د وړو سره بیا تکلیف ورته سیوا کېږي د هغه په خوږ باندې ډېر خوږېږي دی. خیر دغه یو درد و دی نه مونږ انکار نه شو کولی درد و. ما ته یو مثال درکوم د الله جل شانه ما یې په هر یو څیز کې یو حکمت او یو فایده شاید هغه موجود وي. ما ته دې کې څه حکمت او فایده وه. ما یو مثال درکړم او ما که ستا دا لور بله اوس غټه شوې وې که نه او په معاشره کې بدکاري او زناګانې کولې بیا به څه مثال درکوم ستا دا لور غټه شوې وې او په معاشره کې زناګانې او بدکارۍ کولې او شرابونه یې څښلې او دا مستۍ کولې او ستا ټوله فیملي بدنام کړې وې هغه ښه وه که دا ښه وه. سړي لږ سوچ وکړو لږ ساعت ما دا یو مثال دی نور درکوم یو مثال دی نور درکوم. آیا دا انسان د خپل فیملي مرګ برداشت کولی شي خو چې واقعي انسان وي که نه هغه داسې قسمه کار نه شي برداشت کولی چې زما لور او خور دی هغه دې بدکارۍ و که نه داسې نه ده. ټیک ټاک